شول مات د جانان د دلارې هر طرف تبیل او کویلم غمازان. السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو، راغلی مسوات ته او په سوات کې بیا راغلی م سیدو شریف ته او په سیدو شریف کې بیا د یو ډېر نامور شاعر چې د هغې د ژوند ډېر اړخونه دي، عالم هم و، شاعر هم و. هغه د ریډیو دپاره ځینې داسې کلامونه لیکلي دي، داسې هنرمندانو ویلي دي چې هغه په زړه کې لارې جوړوي، لکه بندې شوې نن ماته د جانان د دیدن لارې هر طرف ته وینم او که وینم غمازان پرېنه خو دا فیضان چا په کلارې هر طرف ته وینم او که وینم غمازان. داسې نورې ډېرې نغمې دي. هدایت الله ویلي د شینازو اداګانو د مفتون کمه ته مې شوې لیلا زه دې مجنون کم. نور هم شته په دې پروګرام کې به تاسو د هغې سرنامې زه غږوم، خو راغلی م د هغې برخوردار را سره ناست دی، نو دوی سره لږ د بابا په ژوند باندې او په شاعرۍ باندې خبره کوم. سلامونه، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ خیر مې جی. ټیک ټاک یې؟ جی. اول خو خپل تعارف دې کتونکو سره وکړئ. زما نوم خو جی محمد اقبال دی. ښه جی. زه د فضل الرحمن فیضان صاحب زوی یم، د شمس نه کشر یم. ښه جی. د فیضان صاحب څو زامن ټول؟ دغه جی ټول څلور زامن دي او درې لوڼې دي. ښه جی. مشر شمس الاقبال شمس کوم چې په حادثه کې شهید شوی او په حادثه کې شهید شوی دی، او جی بس دویم بیا تاسو یې؟ دویم زه یم. ښه جی. او دریم بیا اختر اقبال نامه ده. ښه جی. او سوم حسین اقبال دی. حسین اقبال خو هیرو دی، هغه هیرو دی که نه؟ جی جی. ښه. فیضان صاحب د والد صاحب څه نامه وه؟ دا فضل الرحمن نوم دی جی. نه، د والد صاحب ستاسو د نیکه بابا څه نامه وه؟ دغه عبدالرحمن نوم دی جی. عبدالرحمن. یعنې د فضل الرحمن فیضان صاحب د والد صاحب د پلار نامه عبدالرحمن. او تاسو بنیادي طور ځایي طور مونږ د سیر تلګرام وو جی. د کوم ځای جی؟ د سیر تلګرام وو. ښه. بیا علمګنج ته تللی وو. دا کوم ځای دی؟ دا چارباغ. ښه. سوات کې؟ مدین کې، سوات مدین دا علاقه ده. ښه جی. جی جی. ښه. نو د هغه من بیا سیدو ته کله راغلی؟ دا نه زما خیال چې تقریبا 40 سال به کېږي چې 40 کاله به کېږي کېدای شي د دې نه سیوا شوي. فیضان صاحب د تخلص چې دی دا ځان له پخپله ایښودی او که نه؟ دا جی یو څو اوچت شاعرانو هغو وله دا کړو، لکه یو ځای ټول موجود ناسو او هغو په مشوره باندې لکه سمندر خان سمندرو او سید رسول رسا صاحب او جی د سي دا سیف الملک صدیقی صاحب د سي ډیر شاعرانو هغه ول د تخلص کې خو نه دا ول راحت ځاخلي کې خو دوی راحت ځاخلي. فیضان معنی څه لري؟ فیض رسول کې فیض رسون کې فائدہ رسون کې هغه فیض هغه مطلب د اخرت توخی. والد صاحب چې ستاسو نو د شاعرۍ نه علاوه هغې کوم لکه څه کول ما اورېدلي کاتب یا امامتي کوله؟ زمونږ په دې د لنوخار علاقه کې هم ډېره موده پاتې شوې دی وایي. ته جي د اولې په دارالعلوم کې سبق ویلی دی. دارالعلوم کې او دینی سبق ویلی دی. انګریزي تعلیم هغه نه دی کړی. او جی او مطلب دینی عالم او بیا په 15 سال چې دغه وشو کنه نو بیا د خوشخاطۍ ته شوق یې ورسره ونو دی، بیا مختلف ځایونو کې بیا پاتې شوی دی. به طور کاتب هم پاتې شوی دی. بیا د استادان راحت ځاخلي صاحب او یو بل یو مشهور زمانه په دې ټیم کې تاسو سید رسول رسا یاد کو، سمندر خان سمندر هغه شاعرانو خدا کاتبان دا د کاتبان استاد د راز داخلي سره. او جی د دونه به بیا سبق خوشخطي کوي، کتابت کوي. کاتب ډیر کاتب جی. په خو کمپیوټر شنو نو هم پلاس په دا کتابت کې دوه پلاس په د کتابت ډیر مشهور لکه دا کاتب مشهور کاتبو دغه د کتابونو لیکل د پسونو په زرګاو کتابونو لیکلي دي. یو پیر لکه د انګریزان لکه راغلیو
لکه ځای په ځای ګرځېدو، یو د پښتو کتاب یې لیکو، یو د انګلیشو، یو د اردو، یو د پښتو. نو چا ولا بیا زموږ د والد صاحب نوم ورکړو، نو چې انګریزانو ورته ووایي چې تا دا مونږ ته دا یو ریټینګ ولیکه د پښتو، نو چې هغه ووایي نو هغه وي زموږ دا کتاب به بیا ته لیکي. نو هغه په 3 ژبو کې چاپ شوی دی، په لندن کې پروت دی. او جاو او بیا دی د بطور کاتب کار چې کولو د په پیښور کې کولو کنه په مختلف ځایونو کې کولو؟ د په مختلف ځایونو کې په اخبارونو کې ځای په ځای پاتې شوی دی، او بیا به دلته هم ډېر ځای په ځای پاتې شوی دی. بس کتابونه به لیکل، اخبارات به لیکلو، د بس یو دغه وي. راځو شاعرۍ پلو جی د ډېر کلامونه موږ سره په ریډیو کې چاپ شوي دي. جی درته یاد دي؟ هغه ما ته جی او یون یاد دی. ملي ترانې مشتا او د ګلنار بیگم هدایت الله د ادو سندرو ذکر خو موږ وکړو کنه. هم ملي نغمې هم ویلي او مجازي شاعري هم ډېره کړې ده. په اوله کې د مجازي شاعري کړې ده، بیا ټول د حقیقت پسند شاعري شو. مطلب دغه یو پوړی وه، پوړی و جی، هغې د مجاز نه د حقیقت ته تللی دی. لالچیانو لالچیانو ډاکه مارو، نور املاما مکوې شکمارو، مکوې ظلم ظلم په ناچارو، پرڼو سترګو باندې غلا په سپین میدان مکوې، ځان د ځان مکوې. چې کوم هغه مجازي شاعري یادېږي نو هغه هم ډېره د معیار جوګه ده، وړ ده که نه؟ نو زه که ځینې تاسو ته یاد دي سرنامې درته یاد دي نو دا ملي ترانه بس دا یو 2 شعرونه ویم ده. شملتا قربان وطن اے د پاکستان وطن، اے د مسلمان وطن، اے د پاکستان وطن، زلتا نزار شما اے د پاک وطن خاورې، زدر نثار شما اے د دې چمن خاورې، ډېرې په ما ګران وطن اے د پاکستان وطن، یې د ګل باغ زما یې می د زینت نخا، وی به په زړه داغ زما ستا د محبت نخا، یې زما جانان وطن اے د پاکستان وطن. او شته د پرګرک کې می مینه ستا د شان سره، وی به په هر غږ کې می غږ د پاکستان سره، ته د فیضان وطن اے د پاکستان وطن، شملتا قربان وطن شم. دا خو ملي د وطن سندره شو کنه. هغه نغمې هغه کلامونه راته یاد کړي چې په ریډیو کې ریکارډ شوي؟ هغه بندې شوي نن ماته د جانان د دیدن لارې، هر طرف ته وینم او که وینم غمازیان. یو دا ډېره مشهوره سندره ده. دا د ډېرو خلکو لکه پښتونخوا کې چې کوم دا هر چا په زړه باندې دا لکه خلګي او ډېرو فنکارانو ویلي ده، او ډېرو فنکارانو. خو ګلنار بیګم چې کوم ویلي ده نو هغې د نه رسي او جا خوار به عاشقان وینم، ډېر چې غمازان وینم، ګوره چې پرې نه خو دا فضان چا په کلارې. او یو دا حدیث الله صاحب ویلي ده، ناز و اداګانو دې محتوم کړما، ته مې شوې لیلا زه دې مجنون کړما. او بس دا ډېرې دي. انشاءالله دا به موږ د پروګرام کې چې کوم دی نو بیا د کتونکو د اورېدونکو ته اورو. د فیضان نکړم خپل صنم او جاړم سرخ خطا په زنګون کړما، نازو ودا ګان دې مخون کړما. راځو د هغې کتابونو پلو څونه کتابونه چاپ دي؟ دا هغه تقریبا 25 کتابونه چاپ شوي دي، 25 او 15 کتابونه چاپ شوي دي، او څه پکې قلمي مسودي هم دي، څه دا ما هم دا قلمي دي، دا ما لیکلی دی خو اوس چاپ ته لکه پاتې دی. لکه دا د بابا دي تاسو لیکلي؟ دا دغه دی دا تاسو سره لکه د چاپ کتابونو کې نومونه راته واخلئ. دیوان فیضان دی دا په 1954 کې دا مؤخذ چې چاپ شوی دی جی. 450 دا دیوان فیضان دی، دیوان فیضان کنه. او جی او 450 کې چاپ شوی. بل کتاب چاپ شوی کتاب بل دی دا در یتیم دی. در یتیم کې څه دي؟ دا مختلف لکه نظمونه دي جی.
د دې کې یو شاعري ده جی ښه جي او جی دا نوم به خلکو ته لګ دی ملګرو ته وخیو دا کتابونه دا در یتیم دی جی د فیضان صاحب دا کتابونه په کتابتون کې ملاویږي په خبر کې یا سوات منګوره کې دا جی په دا وسما یو دیوان لیکلی دی دا زوړ کتاب دی اوس ما لیکلی دی دا په د منګوره کې ملاویږي او نور لکه داسې نایاب دی جی او جی دا دیوان فیضان به ملو شي دا به ملو شي او دا به ملو شي او نور ټول نایاب دي د زموږ سره یو نیم کتاب پاتې شوی دی نور نشته بیا راځو دغه ناتیه شاعرۍ پلو چې ډېر نعتونه هغوی لیکلي دي او ډېرو ښو نعتخوانانو ویلي دي ګوهر علي ګوهر صاحب چې ستاسو خورکۍ ورسره ناسته ده جی جی بیا اعزاز صاحب چې کوم دی نن سبا پروډوسر دی اعزاز علي خان ګوهر او زمونږ بشونګی دی هغه سره بیا د شمس صاحب لور ناسته ده جی 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 مطلب دا دی چې دغه رشته هم دا پخه ده نو دا ګوهر صاحب سره دا رشته د دې د تړون څنګه شوی آیا د عبدالرشید استاد د فیضان صاحب په منځ کې تعلق دا جی د عبدالرشید صاحب جی دا دواړه دوستانو او دا دواړه ډېر خواږه دوستانو نو بیا دوی یو بل سره رشتې بس وکړې او بیا تاسې دغه رشته نور د شمس صاحب بچی چې دی نو اعزاز علي خان هغه له هم ورکړه دغه ناتیه کلامونه مونږ یادول دغه ناتیه جی دا ګلدست حجاز بیا دا تقریبا 30-40 سال وشو او جی او دا ډېر ښه نعتخوانانو ویلي نومونه یې راته والی دا به بیا مونږ تصویرونه ښیو ملګرو ته ګلدست حجاز ګلدست حجاز یا ګلدست حجاز جی د کرامات چې کوم کرامات دا چې مشهور منظوم لیکي او منظوم دا سیدو بابا کې دا ټول کرامات دي او دا تاریخ ته دي ښه جي ښه د سیدو بابا ښه او جی دا رواجنامه ده جی رواجنامه سوات رواجنامه سوات دا مختلف دا کم د دې سوات کم والی سوات دا کمی تاریخي فیصلې شوي دي دا بس لکه زمون والد صاحب ټول راغونډې کړې هغې له تحریري شکل ورکړو او بیا ډیپټي کمشنر بیا په خپل خرچ باندې چاپ کړې دا جی صحیح دی جی دا به ښایي بیا خیر دی دا رواجنامه ده جی ټولې فیصلې دي جی والد صاحب چې کومې فیصلې تاریخي کړي دي تاریخي دا ټول هغه دي او دا والد صاحب دا د بچپن کتاب دی چې په خپلو ګوتو باندې لیکلی دی قلمي کتاب دی مجموعه خطیب کلام دی او کلام تصنیف فضل الرحمن فیضان سوات او جی او د دې بیا مختلف کتابونه چاپ شوي دي د نوبهار مدینه او داسې ځای په ځای لکه دا کتابونه په چاپ دي دیوان او دا د هغې د لاس لیکلی دا د لاس لیکلی دی جی دا د لاس لیکلی دی قلمي کتاب دی قلمي کتاب دی ښه جي زما وطن پې لیکلی دی او جی او زما وطن دا ناچاپه دی دا ناچاپه کتاب دی کې دا مختلف نظمونه دي وطن سره مینه وطن سره مینه ده جي ښه دا گلزاري تاویزات دی دا هم لکه د علیمو بس د دم دور هو لکه د کتاب عملیاتو باره کې کتاب دی ښه جي ښه او دا کم مختلف شاعران لکه راغلي دي او مختلف شاعران مشارکت کړي دي او دا د هغې دا ما لیکلی دی او دا د بابا کلامونه دي که د نورو شاعرانو دا ټول مختلفو شاعرانو دي مختلفو شاعرانو دا تاسو دې له قلمي شکل قلمي شکل کړی دا به انشاءالله زه چاپ کړم او انشاءالله زه دا چاپ کړئ چې محفوظ شي محفوظ شي دا مختلف ډېرې ښه شاعران راغلي دي او جی دا نور دا دوه کتابونه ماته گلزار تعویزات دا گلزار تعویزات دی او دا هم قلمي کتاب دی جی او جی د دې له مسلوم ورکړی دی کې څه دي په دې کې مختلف نظمونه دي غزلي دي وای فیضان فیضان اے محترم په دې تاریخ باندې خدای بیا ځان ته بللی دی زکه د ګل په شان ښکلی دی